रोजाना हम यहाँ पे आके बैठेंगे इस एहतजाज में. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کور مخې ته په احتجاج دي او دوی وایي حکومت د حزبي اختلاف د غړو په حلقو کې ترقیاتي کارونه نه کوي او نه دوی له د ترقیاتي کارونو لپاره مالی پانګې ورکوي. لہذا نن د دې ټولو حلقو ممبران د ټولو حلقو د ترقیاتي کارونو نه محروم دي او هغه محرومۍ له وجې نه نن دوی دلته راغلي دي چې چیف منسټر په خپله باندې کمیټۍ جوړه کړه او دا وعده یې وکړه چې موږ به د اپوزیشن حلقو سره هغسې سلوک ساتو چې څنګه موږ د حکومت حلقو سره ساتو. لیکن نن 2 کاله نه زیات ټایم وشو چې هغې یوې وعدې باندې دوی عمل ونه کړ. په احتجاجي مظاهره کې د حزبي اختلاف لخوا د حکومت په ضد د هیواد په نور صورتحال او ولسي ستونزو هم خبرې اترې وشوې. د حکومت ډېر زیاتې شروع کړی دی د اپوزیشن د ممبرانو چې کومې حلقې دي د ترقۍ د هر عمل نه یې بهر ساتلي د هر عمل نه یې بهر ساتلي. په فنډونو کې ډېره لویه ناانصافي کېږي ډېره لویه ناانصافي کېږي. د اپوزیشن په حلقو کې چې کوم روان سکیمونه دي 9 کاله یې وشو 6 کاله یې وشو چې هغې ته فنډ نه ورکوي. د اپوزیشن په حلقو کې خلک چې دی اپنی مدد آپ تحت باندې په چندو په ذریعہ باندې روډونه جوړوي کوڅې جوړوي واټر سپلای سکیمونه کوي د ترقۍ کارونه کوي. دا د دې لپاره د شرم خبره ده. اپریشنوں کی ضد میں آئے وہاں د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د دې مسلې او احتجاج په اړه ویلي دي چې په کار ده د احتجاج پر ځای دوی په اسمبلی کې خپله دا ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کړي. خو دوی وایي په صوبایي اسمبلی کې هم د مالی پانګو او د ترقیاتي کارونو دا ستونزه راپورته کړې ده خو تر دې دمه نه ده حل شوي. دی دا مهذب طریقې سره یا د اسمبلی د تقدس نه خبر نه دي. دوی ته یوه خبره پوهه راځي د دوی د پوهېدو دپاره چې هغه د درنا او د درنې په طریقه باندې دوی وایي چې هر څه کېږي. نو موږ هم د دوی سره د دوی په لینګویج کې یا د دوی په طریقه کار کې موږ دا ټول اپوزیشن ورته کېناستو. پیښور های کورټ هم د دوی د ستونزو د حل کولو امر ورکړی خو تر دې دمه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مالی پانګو په سر دا ستونزه نه ده حل شوې.